یا ډیر نیک دی خو هغه لپاره داسې دفاع ورته ورکه وزارت ورته ورکه هغه په دې اډو پوه نه دی نو یوازې نیکي نه نیکي هم ضروری ده د الله نه یره تقوا او هغه کار باندې پوهېدل هم ضروری دي چنانچه هغه ایمان راوړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چابي ورکې او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قیامت ورځ پورې به د مکې د کعبه دغه خدمت دا واستاسو په خاندان کې وي هیڅ به تاسو نه اخلي چنانچه اوس پورې دغه خاندان او دغه غشنش نه کوټونه چولي او دا کوم چې زموږه خادمان لاړ شي پاکستان یا د بنگلاديش یا د هندستان یا د نور ملکونو او هغه ور باندې مشران دغه خاندان د عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه طرف ته اشاره ده خو دې حکم خو عام ده هر یو امانت کاغه د پیسو ده کاغه د خبرې ده کاغه د مشورې ده کاغذ تاسو د اوټ ته دا یو امانت ته ځکه چې دې ذریعہ سره التف سربراهي ملاويږي او د استاد هغه اوټ په نتیجه کې الته قانون جوړيږي او تا دا سړي د اوټ ور کړی دی چې هغه بد خبره کوي بد قانون جوړي بد لپاره لار جوړي نو هغه باندې کې ته شریکي او کته دا سړي ته ور کړی دی چې هغه د نیکی په بنیاد باندې کار کوي نو هغه کولای شي کنه شي کولای کم از کم ته آزادي الا کدا کار د الله رضا لپاره یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې شي موجوده زموږ سیاسي نظام یا زموږ جمهوریت نظام د شرع نه ده د شرع نه ده الله تعالی دې موږ ته دا طاقت راکړي دا شریک او شریک شي انسان مرشد به یو هیڅ جی بوډاوالي کې جی قیامت ورځ به دا رسد هم ما بوډاوالي کې راځي کنه پر ځواني قیامت پورې خو په مغ حالت کې را پاسي چې کم حالت کې د مرشوي دی کاغه وینو کې وو نو وینو کې برنګین را پاسي کاغه د ګناه په حالت کې وو ګناه حالت کې را پاسي الله دې موږ معاف کړي هر دا په مغ حالت کې وي چې کله حساب کتاب وشي نو جنتیان عمر به د 33 تقریبا 33 بعض حدیثو کې اونچ نشته خو د 30 نه د 35 سال په دې منځ کې وي چې دې وخت کې جوانی هم برابر وي او میچور هم شوی وي انسان نه دغه حالت وي د دې د جنتیان اولاد متاثر نصیب کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو بډای راغله او بیا هغه ورته چې ما ته دعا وکړه نبی عمر اسلام ورته چې تاسو څنګه دعا وکما جنت کې هو بډایګانی نه نو ډېر خپشوا وې جوړلې چې هغه کې خپشه په جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ځان په خبره باندې پیغمبر علیه السلام خوش مزاج و دا ډېر لطائف دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته فرمایل چې په جنت کې به ستاسو د عمر الله بدل کی په ځواني باندې به بدل کی دا به ځوان چې ستاسو د عمر بالا تعالی په ځواني باندې بدل کی و اذا اور کلا حکمتم چې تاسو فیصله کوئ دا ټول آیت چې کوم ده کنه د آیت نمبر 58 دا د ټول د اقتدار او د اقتدار د پاره د هغه چاته چې ته ذمہ دارانی ورکي هغه د پاره بنیادی اصول دي کاغه د اوټ په سیستم کې ده کاغه د بیوروکراسي په دې سیستم کې ده کاغه زموږ د کور ته کلی د قوم یا د جماعتونو مشر ولیدا که هر څه شي ده دا ټول باره کې الله فرمایي اول اختیار ما ورکوا اختیار په دې بنیاد ورکا چې هغه دغه اهل چې کله اختیار ورکي اوس اختیار ولا ته حکم ده و اذا هر کلا حکمتم چې تاسو فیصله کوئ بین الناس د خلکو په منځ کې ان تحکموا دا چې فیصله وکړي انینو فیصله وکړي بالعدل په انصاف سره ان الله بشکل تعالی نعم دیر خیستا یعظکم نصیحت کوي تاسو ته به په دې بیان سره په دې قران سره په دې آیاتونو سره ان الله بشکل تعالی کان دے سمیعا اوریدن کے بصیرا لیدن کے یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اطیعوا الله خبر امنی د الله تعالی او اطیعوا الرسول او خبر امنی د پیغمبر و اولی الامر او د حاکمانو منکم دستاسنا اولی الامر دا ډیر چونکه په دې آیت کې او په دې لفظ کې وسعت ته نو دیو جنا د دې اوس پورې د آیت او د لفظ د خپل متنازع ده دا لا عیني آیت متنازع نه ده دا خلق د دې آیت په معنی کې متنازع دي چې ما دا آیت معنی نه غلط مطلب وانه خلی آیت نه ده متنازع لفظ نه ده متنازع خلق د دې په معنی کې چې دا اول الامر څوک دي نو د دې چې کوم صحیح توجیه ده او صحیح عالمانو کړي ده مخکینی مفسرین په دې باندې متفق وو دا اوسنی لګبګي دا هغه انتظامی امور او ذمہ داران دي چې کوم د مسلمانانو اجتماعي معاملات دغه اختیار دغه پلاس کې دا د دې هغه تفصیلی خلاصه شو او مختصر حاکمان حکمرانان د دې مراد حکمران دي
بیا داس یو ستا اختیاري تنظیمونه دي، جماعت ته، مجلس ته، کله ده، قوم ده، کور ده، او هغه د حکومت سره ټکراو نه راځي. لکه موږ جماعت سیستم حکومت سره هیڅ ټکراو نه ده، موږ دلته ناست یو دې سیستم دی هیڅ ټکراو نه ده، یا حکومت موږ ته اختیار راکړی دی هیڅ ټکراو نه ده. نو دې کې چې کم چاته اختیار ملاوي مشرولی وي داغه خبره منل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مدکرنګ ضروری دي، لکه څنګه چې د الله او د الله د رسول خبره منل ضروری دي. وجه څه ده؟ وجه دا چې اجتماعي معاملات به چلیږي نه، دا به نه چلیږي. او بار بار ما تاسو ته چې اسلام اجتماعي معامله ده، اجتماعي نظام دی، په دې کې به الله تعالی هغه احکامات موږ باندې نافذ کړي چې موږ په خپلو کې د جګړو باعث نه جوړیږو. او موږ تاسو نن سبا چې دا جګړې بې اتفاقي او د مرګونو او د دماکي وغیرہ دي، خو په همدا غشیم جګړه ده، په همدا باندې جګړه. نو هغه جګړه موږ لپاره د فساد او د بد امني ذریعہ جوړه شوې ده، او د دې لپاره به شرایط دي په خلافت کې څه بیان شوي دي، او څه ان شاء الله مخکې راشي چې هر سړی به راپاتې اولي الامر یم نه، دا اختیار رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ورکړي، نه الله ورکړي. یو شرط دی چې کدا تا حاکم داسې حکم کوي چې هغه حکم د الله او د الله رسول په حکم کې رکاوټ جوړي یا په مقابله کې راځي، نه به نه مانی. دا د حکم منلو د الله طرف نه پابند نه وي، خو نور اجتماعي معاملاتو کې د دې منل پتا باندې لازم دي، ځکه چې به اجتماعي معاملات خرابيږي. یو اصول دې لپاره زده کوي، بس دا به تاسو ټول عمر ان شاء الله فائدہ مني. هغه دا چې داسې یو اجتماعي معامله ده، هغه ارڅ حکومت ته، کور ده وغیرہ وغیرہ وغیرہ، چې څومره پوری درې شرطونه پوره شوي نه د هغه مشرولي بنورانه، دا هغه سیستم بنه خرابای، دا هغه نظام بنه خرابای. او ټول اول شرط دا چې د هغه سیستم ته خرابولای شي، دومره طاقت حاصل کی چې غوران کی. دویم دا چې ورانه کی بیا جوړولای شي، دریم دا چې بیا چلولای شي. کدا درې قوتونه تاسو سره پوره شي، نو هر هغه سیستم وران کا چې هغه د الله په مقابله کې یا د الله د دین مطابق نه دی. او د دې آسان مثال د جماعت ته، موږ جماعتونه کله ورانو، کله چې موږ دغه نه جوړولې شو، خو چې هغه نه خنه شو جوړولې، نو دا د سفر دی او کچا دی او ورکوټه دی، دا بنورانه تا دومره پیسې جمع کړې، اعتماد دومره پیدا شو، نو بیا ورپسې بلډیزر راولا دا زوړ جماعت بالکل وران کړ، او تاسو را پیسې شته دي هغه نه بهترین خاصه جماعت بل ودراو، هغه نه او تاسو را پیسې نشته یا تنظیمات تم نشي کولای، او دا معمولی غونډه جماعت یا کچ ارڅنګ چې ده دا د مران کړو نه نه څه جوړ کړتا، دا کو تاسو خراب وکړه. نو عمدانګي زمونږ په دې سیستمونو کې دا مونږ یو دا سیستم دی، کچېره مسلمانانو سره دا طاقت ملاو شي چې مونږ د پاکستان د افغانستان د کله بل د افغانستان صورت مونږ نه لګ بدل دی، ځکه چې دا ډایرکټ کفر ملوث شوی دی، او داغه ادارې د کفر په اختیار کې دي، او هغه واضح کافر دی. او نو کچېره مونږ د دې د اوسانه سیستم ورانولې شو، بیا دینه خ جوړولې شو، بیا هغه چلولې شو، نو اسلام د دې ټولو سیستمونو نه بهترین دین دی په کار چې د کړي نافذ کیږي. او کدا نه شو کوي نو دا طاقت حاصلولو کوشش وکړي. چې کله عزیز پیغمبر علیه السلام اتک کاله په مکه باندې حمله نه وکړي، دیار لس کاله مکه کې تیر کل بوتان پکې موجود، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته طواف کو، بوتان مکه کې وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته طواف کو کنه کو، نه هغه وجه د دروازه ماته کړی نه و، نه بیا مدینه ته راغی، 8 سال صبر وکړو. اته کاله کې چې دومره قوت حاصل شو چې پیغمبر اسلام پوښو چې اوس ورانه ولیم شمه او د نخ سیستم جوړولم شمه، چنانچه هغه طاقت دا برکات وو چې اډو جګړه اون شو، نو ستابم اډو جګړه کیږي نه، بیا دا به جګړه بیا کیږي نه، نو بیا بلار شي فتح بدر ته حاصل شي، د اسلام بهترین نظام به التنافس شي. دا مونږ جلدی کوو، توندی کوو، دغه توندی د وجه نه زمونږ هغه اصل خبره خو ما زه الله په دې نه مکلف کړی چې اسلامي نظام راولا، دا زما ذمہ داری نه ده، زه الله دې لپاره نه پیدا کړ. ها زما ذمہ داری دا چې زه به دې لپاره کوشش کوم، زه به کوشش کوم. کراغه نوې امتحان شروع شو، کرانه غه زه خپل کار کوم حتی چې مرګ راشي. زه پیدا کړی الله تعالی لپاره تقرب الی الله لپاره، د الله رضا حاصلولو لپاره. دغه الله رضا حاصلول کپ دعوت کیږي، کپ بل طریقې کیږي، امر پورې بکې څومره پورې شمن نه. د بدینه مکلف چې خامخا ها کوشش کوا،
هغه کوشش خپل انتها ته رسوا هغه انتها کې څومره رکاوټ راځي هغه رکاوټ کله خلاص لري کیږي خلاص لري کوا کلا سره لري کیږي لا سره لري کوا